زما ملالې پې د لوی میون غذا ګټلې، زما ملالې پرې د لوی میون غذا ګټلې، زاهده ته د یا قربان د زوره څه خبر یې؟ که په میون کې شهید نشوې ګرانه لاليه بېننګۍ له دې ساتینه. د پښتو ادب میدان د ملالې او میون قصه د یو دور نه ګرمه کړې ده چې د توجه تر حده ډېر مثبت اثر لري. چرته چې هم شاعر ته په قافیه کې د ملالې او میون ټکی په خیال ورغلی نو ضایع کړی نه دی، ځکه د ملالې سندرې ډېرې ویلې شوي دي او پښتنو دا نوم خپلو بچو له ایښودی دی. د افغانستان متعلق تر ټولو ښه تاریخ سر جانتن ایلی لیکلی دی. د پیرنګي سره د هند او افغانستان په خاوره تر ټولو لوی زیان رسونکی جنگ په 20 جولای 1880 کال کې شوی دی. هم په دغه جنگ کې د امیر شیر علي خان زوی غازی ایوب خان د فاتح میون نوم ګټلی دی. په دغه جنگ کې د غټو اسلحو توپونو استعمال. د میون په غزا کې د پیرنګیانو د زرګونو فوجونو سره په سلګونو هندي دستې هم شامل وي. د غازی ایوب خان سره 3000 فوج، روسي، جرمني، ترکی ساخت ټوپکې او چنګیزه نومي توپخانه وه. دغه تفصیلي تاریخونه خوندي دي چرته چې پیرنګیانو په جنگ کې د شامل شوي سپي ذکر هم کړی دی. په یو کتاب جنگی آزادی کا مظلوم سپه سالار کې لیکلی شوي دي چې د افغان باچاهانو نادرشاه د خاندان د امیر شیر علي خان د خاندان دغه قدر نه و خوښ او دغه جنگ یې د ملالې په ټپو پورې وتړلو. لکه مشهوره قصه یې داسې ده چې د میون جنگ په بایلات شو نو ملالې پښتنو زلمو ته د مړانې غیرت ټپې وکړي چې مجاهدین په پیرنګیانو بریمن کېدل نو هغوی راز معلوم کړو او ملالۍ شهیده کړه. سر جانتن ایلی په وروستیو کې په خپل تاریخ ځان ډېر کړولی دی. هغه لیکي چې په دغه جنګونو کې هر خوا او هر کله پښتنې میدان ته راوتلي وي او د اوبو مرهم پټۍ خدمت یې کړی دی. د مثال په توګه زموږ د ملکنډ معصوم ابۍ سر جانتن ایلی لیکي چې ما د ملالې په دغه تاریخ پسې د وخت پارسی تاریخ هم لټ پلټ کړو خو د میون ملالې متعلق مې حقیقت پیدا نه کړو. د جانتن ایلی وینا ده چې د ملالې قصه ډیره وروسته جوړه شوې ده. بیا هم زه د ملالې قصې ته د یو ښه فن په نظر ګورم چې په وروستو یې د فاتح میون غازی ایوب خان تاریخ پروت و، څوک چې په پیښور وزیرباد کې دفن دی او اولاد یې یو خوا بل خوا ورک ژوند کوي.